د اسلام په برخه کې چې دنیا هر ګوټ ته رسولی ځوانانو پکې مهم رول ادا کړی. بغلان کې د اطلاعات او کلتور وزارت د ځوانانو چارو معاونیت او د اکتیت په نوم موسسې له لوري ځوانانو ته د آنلاین سوداګرۍ او اقتصادي پیاوړتیا برخو کې د کاري ظرفیت لوړولو روزنیز مرکز پرانستل شو. مسؤلین وایي دغه روزنیز مرکز کې به راتلونکو 3 کلونو کې 450 تنو ته روزنه ورکړل شي. شاید مؤثر ثابت شود، شاید تاثیر خوب داشته باشد، چون اکثر مردم ما در قبل هم محروم بودند، از بسیار چیز محروم بودند، چرا که در اینجا اشغال در شهرها حاکمیت داشت و در اطراف کسی خدمات عرضه نمی کردند. اکثر جوانان اطراف ما از علم و تعلم و از معرفت علوم بسیار دور بودند متاسفانه. به خاطر توانمندسازی اقتصادی می جوانای ولایت بغلان در این مرکز تعلیمی برایشان فرصت‌های ایجاد خواهد شد. خصوصا امی جوانای وطن است که آینده وطن ما شما را می سازد و چشم مردم هم طرفی از امی جوانای ماست. متاسفانه رواج خیلی بدیال در وطن ما شما هست. یک تعداد جوانای خیلی تعلیم کردگی ما شما به طرف ممالک همسایه ما و همچنان طرف اروپا او طرف ها میرن. ورته مهال هغه لوستي ځوانان چې غواړي دغه روزنیز مرکز کې زده کړې وکړي وایي ځوان کول ته د حکومت دغه ډول پام به له هېواده د ځوانانو ناقانونه کډوالۍ کچه کمه کړي. څنګه چې موږ ته معلومه ده اوس لکه ځوانانو هغه کار مار نشته، ډېر ځوانان ځي خارج ته، یعنې متاثر چې کار نشته ده، نور خارجي مملکتو ته قاچاقي لارو باندې سفر کوي. نو د هغه ځوانانو لپاره دا یو ډېر ښه چانس ده تر څو په وطن کې پاتې شي او په وطن کې داخل کې زده کړې وکړي. او له دا رقم مؤسساتو څخه ډېره مننه چې واقعا ځوانانو لپاره ډېر لوی خدمت کوي. حکومت نه مې دغه غوښتنه ده چې دغه ځوانان چې کوم د اوس په کورونو کې ناست دي او هغه څوک چې د مکاتبو څخه فارغ شوي دي، دغه غوښتنه مې ته نه دغه ده چې دوی د دغسې ځوانانو لپاره کاروبار پیدا کړي، د دوی دغه تحصیل چې کړی دوی د تحصیل عیب لاړ نه شي، یعنې د دوی دغه وړتیا نه شي ته کار واخیستل شي. او دا غونډې د ځوانانو لپاره د هر حرف نه ښه ګټې لري. مثلا د اقتصادي بخش نه چې هغه ځوانان چې بیکاره دي کولی شي کله چې دا غونډې دایره کېږي، مثلا کله چې دلته درس وایي هغوی کولی شي د خپل آزاد کاروبار نه ښه درآمد ولري. هغه ځوانان چې مثلا روزانه بیکاره ګرځي، بعضو مکتب نه فارغ شوي دي، پوهنتون ته یې لاسرسی نه ده موندلی، بعضې چې دا یا پوهنتون یې ویلی د وظیفې ته یې لاسرسی نه ده موندلی. نو هغه چې کله له داسې پروګرامونو ګټه اخلي هغه کولی شي چې بیا په خپل لاس یا خپل کاروبار باندې ښه درآمد ولري.